او حدیث شریف کې راځي چې دا میاشت د ټوله کال زړه دی. 12 میاشتې راځي، 11 میاشتې مثال د بدن لري او دا میاشت مثال د زړه لري. لکه زړه چې د ټوله بدن سردار بلل کیږي، دغه رقم دا میاشت د ټولو میاشتو سرداره میاشت ده. او حدیث شریف کې راځي ان فی القلب لمضغة، په دې بدن کې ان فی الجسد لمضغة، په دې بدن کې یو ټوکړه ده چې هغې ته زړه وایي. که په دې زړه کې صحت رالی په ټوله بدن کې صحت راځي، که په زړه کې خرابي راله په ټوله بدن کې خرابي. نو د روژې د میاشتې مثال دی نور ټوله کال ته په نسبت د زړه دی. که چیرې د روژې میاشت پر سړي په عبادت کې تېره سوه او د روژې میاشت پر انسان باندې د ګناه څخه په پرهیز کې تېره سوله، نو بیا د الله تعالی پر رحمت د رحمت څخه ډېر لوی امید دی چې را روان کال به الله تعالی انسان ته په دې نورو 11 میاشتو کې به الله تعالی انسان ته د عبادت توفیق ورکوي او په دې 11 میاشتو کې به الله تعالی انسان ته د ګناه د راګرځېدلو توفیق ورکوي. او ډېره عظیمه میاشت ده. حضرت مجدد الفسانی رحمه الله لیکلی دي چې د دې میاشتې د نورو میاشتو سره نسبت چې دې میاشته کې د مخلوقو د انسانیت باندې د دنیا پر نظام باندې د الله تعالی څومره رحمتونه راځي، د دې رحمتونو نسبت که د نورو میاشتو ته واخې، د دې مثال داسې دی لکه د څاڅکي و د سمندر چې په 11 میاشته کې د الله تعالی کوم رحمتونه راځي د هغې حیثیت د سمندر د څاڅکي دی، او دې میاشته کې چې د الله تعالی د طرفه پر انسانیت کوم رحمتونه راځي د هغې حیثیت د یو سمندر او د دریاب دی. او دې کې الله تعالی انسان باندې لوږه راولي، پر دې باندې انسان باندې د شهوت کمی راولي، پر انسان باندې تند راولي، او د لوږې او د تنجې د کمی په خاطر الله تعالی د انسان روحانیات مضبوطه کوي، د انسان هغه نورانی قوت روحانی قوت مضبوطه کوي. حضرت عمر رضی الله عنه به ویل ورزه چې کله 11 میاشتې کې د الله تعالی عرش ته ګورم نو ما ته د الله تعالی عرش داسې رامعلومیږي لکه زما د خونې چت. بیا به قسم خواړی چې زما په خدای قسم چې د روژې په میاشته کې زه د الله و عرش ته نظر وکم، د الله تعالی د عرش پر سربیره چې کومې الواح او تختې دي پر هغې باندې هغه لیکایانې داسې رامعلومیږي لکه زما پر ورغیو باندې لیکلي. نو دې میاشته کې د انسان هغه روحاني او نوراني پرواز ډېر برتري. حضرت عمر رضی الله عنه به دا قولم کوی چې 11 میاشتې کې زما نظر د دې کور په چاردیواري کې محدود دی، لیکن چې کله د روژې مبارکه میاشت راسي زما نورانی نظر او روحانی نظر دومره تیز سي چې په خدای قسم د دنیا در ډیرو کنجانو پورې زما روحانی نظر رسیږي. هغې به ویل چې کله 12 میاشتې عام 11 میاشتې نو په دې کې شیطان چې زما مقابلې له راسي ډېره ځله زه د هغې مقابلې کولو ته مجبوره سم، هغه ماته د ګناه وسوسه راکوي، د ګناه فکر راکوي، او ډېر ځله زه په خپله زندګي کې د هغې و دفاع کولو ته مجبوره سم. لیکن چې د روژې مبارکه میاشته راسي شیطان زما د موټه کې داسې راسي لکه یو څوک زما په دې قبضه کې داسې راسي لکه یو مخلوق چې د سړي په دې موټه کې سړي نیولی. نو ځکه دا ډېره عظیمه میاشته ده، دا د نورانیت او د روحانیت د پروازونو میاشته ده چې دې کې د انسان روحانیت ډېر مضبوطي او دې کې د انسان روحاني قوت ډېر مضبوطي. مشهور تابعی ابن فضل رحمه الله هغه وایي زموږ صحابه او زموږ تابعینو به څه کول، کان اصحابنا 6 اشهر یدعون ان یبلغهم رمضان، 6 میاشتې به د هغې دا دعا وه یا الله موږ د روژې میاشتې ته په خیر ورسوه. او چې کله به راورسېدلو و6 اشهر یدعون ان یتقبل منهم، بیا به دا نور 6 میاشتې دا دعا روانه وه یا الله د روژې میاشت ته زموږ څخه قبوله که. نو 6 میاشتې به په دې دعا کې و چې الله تعالی په خیر و عافیت مې روژې ته ورسوه، او چې د هغې څه وروسته به کومې 6 میاشتې وې په هغې کې بیا دوی په دې غوښتنه او په دې دعاګانو کې و چې الله د روژې د میاشتې عبادت زموږ هغې خپل دربار کې قبول و مقبول وګرځوه.